چې ما تاسو ته ویل چې دا کوم کار چې شوی دی د امریکا حمله د ایران په اتمی مراکزو د کې اته ټرمپ هم خبر نو ډېر دوستان دا لیکي چې دا ممکنه نه ده چې رئیس جمهور د امریکا خبر نه وسی او داسې حمله دی وشي. په سیاسي تحلیلونو کې تاسو واړه ټکي سره راخلئ ننخلوئ یو نتیجې ته رسیږئ چې په انګلیسي کې ورته وایي connecting the dots. ټکي سره نښلوئ یعنی په دغې کې موږ تاسو ته وایو چې علایم ساینس د په سیاسي دغه کې علایم او ساینس چې دي په دا سره نښلوئ. یو خو دا دی چې استخباراتي خبر درته راغلی هغه وړاندې کوي، په هغه کې بیا څوک څه نشي ویلی. موږ سره خو هغسې خبرونه نشته، موږ مجبور یو مطالعه کوو، خبرونه لولو، مختلف خبرونه د ایران، هندوستان، پاکستان، د عربي نړۍ، د غربي نړۍ، یعنی په سلهاو خبره اورو، به د هغې نه یو نتیجې ته رسیږو چې ښه دی څه وویلې، ده څه وویلې، ده څه وویلې، ده څه وویلې، بیا د هغې په نتیجه کې یو تصدیقوي چې دغه شی ممکن دی او دا شی ممکن نه دی. یعنی تحلیل په دغه اساس کیږي، په اساس د خبر اوریدلو او د تاریخي پس منظر باندې کیږي. او خبر دا شی دی چې هغه تغییر پذیر نه وي، هغه فکس شی دی. استخباراتي اداره ده تا ته خبر درکوي، ته هغه راځي وایي چې دا دی زه تحلیل کوم. هغه تحلیل نه دی، هغه خبر دی او هغه فکسي. لکه چې جنرال جمال ناصر صدیقي چې راغی ویلي چې 15 که 14 د هغې میاشت باندې و چې ویلې 20 ته په ایران کې نظام تغییر خوري. او تاسو کته چې ابراهیم رئیسی طیاره اسرائیلیانو ووهله او هغه یې ووژه. دا خو واضح ده، ټول دنیا ته معلومه ده چې کار اسرائیلیانو کړی. د تغییر د نظام چې دا اوس کوم کار روان دی د هغه وخت کې دی کړی. دی فکر کوي چې ابراهیمي به ووهو، ورپسې به خامنه‌ای هدف وګرځېږي او نظام تغییر کې به اساني راشي. هغه ونه شو. نو په دې اساس ګورئ زه تاسو سره یو څه علایم وړاندې کوم چې ولې موږ دا وایو چې ټرمپ خبر نه و. ګورئ ټرمپ مخکې د راتګ نه هم نه غوښتل چې جنګ ته را داخل شي. او د هغې دا دی ګورئ یو ثبوت دا دی چې زه تاسو ته دلته وړاندې کوم، دا تاسو واورئ چې خپله ټرمپ وایي چې پرېږده سره وجنګېږي، زموږ ته څه ضرورت دی چې په دې جنګ ته ورننوځو، پرېږده چې سره وجنګېږي. او یو تحلیلګر دی چې هغه دا تحلیل دا کوي چې دغه چې کله دی وایي چې پرېږده سره وجنګېږو، دی مقابل کې څوک دی چې دې ته وایي جنګ ته لاړ شه او دی جنګ نه غواړي. فلهذا دغه جنگ چې دی در عمله چې کیږي دا تحمیلي عمله ده او دا یو بل چا کړې ده. او دا تنازع په دې تحلیل نه یم رسېدلی. تاسو وګورئ چې د دنیا مختلفو نقاطو کې مختلف پوه خلک چې دي یعنی تحلیلګران دي، هغې دې نتیجه که زه دلته فرضاً دا کلیپونه ټول راوخلم تاسو وړاندې کړم، دا برنامې زموږ د هغه زور نه لري. مجبور یو دوه نمونې درته وړاندې کولی شو، دا واوره. که څوک عقل او منطق لري خو مني یې، که څوک عقل او منطق نه لري بیا نه مني. نو دا تاسو واورئ چې ګوره دلته د ټرمپ څه وایي او دا تحلیلګر څه تحلیل پرې کوي. Let him fight. Oh, now you guys heard what he said. He said, let him fight. Why are we getting in the middle of it? I said, let him fight. Let him fight. Oh, now you guys heard what he said. He said, let him fight. Why are we getting in the middle of it? That lets you know that he's not calling the shots. Somebody is telling him what to do, and he is being forced to do what he don't want to do. It ain't Trump doing this. Somebody. تاسو واورېدل چې هغه وایي چې ولې موږ وجنګېږو، پرېږده چې سره وجنګېږي، دا جنګ زموږ نه دی. اما دلته ګورې د تحلیلګر وایي چې څوک دی چې دې ته باندې فشار راوړي چې نه ته باید دې جنګ ته داخل شي او دغه حمله چې ده بل چا کړې ده، دی پکې داخل نه دی ځکه دی نه غواړي دا کار وکړي. نو یو خو دا مسله ده. دویم ګورئ کله چې رئیس جمهور تصمیم د جنګ ونیسي هغه بیا هغې کې تعلل نه کار نه اخلي، ځنډول پکې نه کوي، هغې کې بهانې نه لټوي، هغې کې هر دقیقه د صلح خبرې نه کوي،
که دا حمله خپله ټرمپ کړې وه په ایران باندې، نو بیا څنګه کې ورته دا خبره نه کوله چې راځئ سولې خواته لاړ شو او په میز باندې خبرې وکړو، نور جنګ بس دی. بیا چې اوس ایران حمله وکړله د په مرکز باندې په قطر کې او د اوربند اعلان وکړ په عوض د دې چې د جنګ ته راشي او ویلو چې شدید حمله به کوم چې ایران عکس العمل وښوده. ولې عکس العمل نه ښیي؟ لپاره دی چې دی په خپله نه غواړي. نو دا شی چې دوستان عقل و منطق نه مني، دا د دوی ستاسو ضعف دی. زمونږ په خپل هغه عقلاني دنیا کې چې ګورو دا شیان ممکنه دي. په دنیا کې ډېر رئیس جمهوران داسې دي چې بې صلاحیته دي، صرف امضاګانې کوي او د هغې په لاس کې د پاکستان یو لوی نمونه ده. پاکستان کې ټول کارونه بل څوک کوي، غیبي لاس دی، مسؤلیت هم په غاړه نه اخلي. په همدارنګې په مصر کې داسې کار روان دی، همداسې په ډېرو اسلامي نړیو کې دا کار روان دی چې کارونه بل څوک کوي، امضا د هغه صلاحیتدار نه اخیستل کېږي که د هغې رضایت یې یو که نه وي. هیله ده چې ستاسو لږ څه قناعت ترلاسه شوی اوسي. راځم دې ته چې ایران پر قطر او په عراق کې حمله وکړله. په بعضې خبرونو کې دا هم راځي چې په بحرین کې یو وار کړی دی، خو د هغې خبر دومره هایلایټ شوی نه دی. تاسو معلومه ده چې د قطر مرکز د نظامی د امریکا لوی ترین مرکز نظامی د امریکا یعنی د سنتکام مرکز و د قوای قماندانی مرکزی د امریکا په سیمه کې په قطر کې وه. مګر هم مخکې له حملې نه دا میدان هوایي چې دلته ډېر زیاتې تیارې وې هغه ویستل شولې، دافع هوایي او دا سیستمونه لرې کړلی شول او قوا د دې ځینه کمه کړلی شوله. اوس هم چې حمله شوې ده نه یو کس پکې مړ شوی دی او نه د امریکې کوم تیاره د منځه تللې نه دغه دی. همدا علت دی چې ګورئ د امریکې یو رئیس جمهور په عوض دي چې راشي عکس العمل ښکاره کړي، هغه د ایران نه تشکري وکړله. پس له حملې نه تشکري وکړله چې د ایران نه تشکر کوم چې مخکې د حملې نه موږ ته اطلاع راکړې وه. او په فردو باندې په حملې باندې هم تاسو ته پرونه بله ورځ ما په دواړو برنامو کې ویلې چې د حملې نه مخکې ایران ته اطلاع ورکړل شوې وه. ایران 14 کامیونه یا ټرکونه خپل اسلحه او تجهیزات د دغې مراکزو نه ایستي او محفوظ ته یې رسولي وو. نو دلته یو مخفي کاروایی ښکاري، یو همکاري ښکاري په نظامونو منځ کې چې مخکې د حملې نه خو څوک اطلاع نه ورکوي. که غواړې ضربه ورسې خو اطلاع نه ورکوي که نه، چې اطلاع ورکوي خو هغه ځای خالي کېږي. لکه امریکا اطلاع ورکړې وه ایران ته چې حمله کوي او دا کېږي. دغه چې اطلاع کوم مقاماتو ایران ته ورکړې وه دا معلومه نه ده، خو استخبارات دي، وزارت خارجه ده، وزارت دفاع ده، دوی کار کوي. که د جمهور خبرې وکني هغې اسټابلیشمنټ دی کار کوي او ایران خپل کاروایی کړی و، خپل وسایل یې ایستي وو. اوس چې ایران حمله کوله مخکې حملې نه هغې ته ویلي وو او ایران په عوض دې چې که فرضاً بحرین یې وهلی وی هغې نه قوا نه ووتې، هغې نه تیارې نه وې وتې. پس له قطر نه دویم لوی نظامي اډه ده، ولې هغه ونه وهله چې قطر یې تش میدان یې ووهه او هېڅ خسارات نه دي رسېدلي. نو دا خبره دا ده. او بل د ده تر څنګ دغې اعلان وکړه ټرمپ چې اوربند، او دا اوربند ونه منل شو. یعنی ټرمپ چې شی غواړي هغه نه کېږي. کوم بله لوبه روانه ده چې هغه هر څه کنټرولوي. تاسو ته معلومه ده چې اسرائیل هم د اوربند ډېر زر ومنه او ویې ویلې چې بالکل صحیح ده، ځکه اسرائیل وضع خرابه ده. اسرائیل وهل شوی دی. اسرائیل د پخوا به 100 راکټه ایران ایشتل، نو هغې کې به 15 لګېدل، ځکه د دافع سیستم د اسرائیل قوي و. اوس د دفاع سیستم د اسرائیل ضعیفه شوی دی. اوس دی 15 میزایله که ولې 15 واړه لګېږي. دغه اوس چې تازه حمله یې کړې ده پس له دې نه چې د اوربند اعلان وشو، ایران دوباره په اسرائیل حمله وکړله او په دې کې د خپل د نوي یو میزایل استعمال یې وکړ چې هغه د 100 خولۍ لري، یعنی 100 سرونه لري، یو سر نه لري. او د دې نوم دی خیبر قدر اچ. دا میزایل په استعمال کړی دی او کوم ځایونه چې والي دي بالکل هدف یې وهلی دی. یو میزایل مخه، اگر چې اسرائیل دا کړې ده چې موږ یې مخه نیولې ده، خو کوم د هدف چې لګېدلي دي مخه نه ده نیول شوي. په قطر کې تاسو ولیدل
چې کله هلته دا کېږي نن تظاهرات او غوښتل چې امریکا ته ووایي ته د قطر نه وځه ته زموږ دپاره د دفاع دغه نه یي بلکې موږ ته خطر یې او زموږ مملکت ستا د وجې نه په خطر کې دی دی یو بل تغییر او تحول دی. نو راځم دویم دغې ته چې د اوربند مسله هم حمله ایران وکړله، اوربند کامیاب نشو ځکه چې ایران اوربند نه دی منلی. دا چا چې به ویلې چې ایران تضعیفه شوی دی او ما به ورته چې ایران نه دی تضعیفه شوی، ایران لګیا دی وهل کوي او اسرائیل تضعیفه شوی دی. دی ویل نه چې ایران کې دا د نظام هم بدلیږي او دا کېږي. اوس تاسو معلومیږي چې امریکا او اسرائیل اوربند غواړي او ایران لګیا دی وهل کوي. ایران دا اوربند نه دی ویلي چې دا اوربند یو طرفه دی، حتی په اسرائیل باندې دا اوربند دغه وایي چې تحمیلي دی ځکه چې امریکا ورته وایي ته باید اوربند وکړي ځکه چې دا کېږي. او خپله اسرائیل هم وضع ښه نه ده ځکه چې اسرائیل هم اشارې داسې ورکوي چې به اوربند ته متمایل دی لپاره دی او دا اوربند د ایران په ګټه نه دی. دا اوربند باید ایران ونه مني لپاره دی که ایران اوربند مني اسرائیل بیرته په دغه حالت کې په خپو ودرېږي ځان جوړوي. اما که اوس ایران وهي اسرائیل څومره زیات وهل کېږي ځپل کېږي او د منځه ځي. اوس ځکه اسرائیل اوربند غواړي چې دا جنګ ودرېږي چې زه بیرته یو کال دوه کالو کې خپل په خپو ودرېږم او خپل دغه چې دي خرابې شوي دي. درګرده خلک په وتو دي په صحرای سینا کې چې کله د یهودان به در په دره کېدل په 1.5 کال پخوا او کله به الله تعالی ورټل دی به د صحرای سینا کې تیتېدل او د صحرای سینا کې به همداسې در په دره ګرځېدل او قرآن په دې باندې شاهد دی چې قرآن عظیم شان کوي دی در په در. اوس وایي چې په صحرای سینا کې هم د اوس په لسهاو زره اسرائیلیان همداسې روان دي بې سرنوشته روان دي غواړي ووځي. 1.5 میلیون کامیاب شوي دي چې د اسرائیل نه ووځي او نور هم په وتو دي او هغوی وایي چې اسرائیل نور د اوسېدو ځای نه دی هره ورځ راکېټونه دي. نو د اسرائیل وضع خرابه ده او ایران فعلا برلاسی لري او ایران دا توانایي لري. درېیمه خبره چې ما تاسو سره بحث پې کوو هغه اتومي مرسته ده. ایران خاص استازی عراقچي چې پرون مې تاسو برنامه کې ویلو تللی و روسیې ته پوټین سره یې لیدلي او د خامنه‌ای یو خاص پیغام یې هلته رسولی و چې هغه دا و چې روسیه باید زموږ تر څنګ ودرېږي او موږ ته باید اتمي خولۍ یا کلاهګک چې دي دا باید راکړي چې موږ خپل په میزایلونه او د ده نه امریکا او اسرائیل خبر وو چې دغه تفاهم شوی دی او پوټین دا خبره منلې ده او که چېرته دا میزایلونه ورکړ شي نو فلهذا دواړه دی پیګاګانې به هم په سیمه کې په امن کې نه او اسرائیل به هم نور زیات خراب شي. د ده لپاره اوربند دپاره دغه شو عکس العمل ښکاره نه شو د ایران د حملې په مقابل کې. د ده لپاره د هرمز د بندولو په مقابل کې عذرزارۍ ته راغله چې هرمز باید بند نشي او دې خواخوا تلاشونه شروع شول. نو دا په خپله علایم د دې دي چې امریکا په او اسرائیل په ضعیف حالت کې اوس فعلا قرار لري، لاسونه یې د کاڼي لاندې دي او ایران برلسی لري او روسیې او کوریای شمالي ایران سره وعده کړې ده چې دوی به اتومي کوم مرسته ورسره کوي او دا خبره پرون ما برنامه کې تاسو کړې وه چې مدمدوف پخوانی رئیس جمهور دغه او معاون د شورای امنیت د روسیې دا ویلي چې که ایران موږ نه دا دغه وکړي موږ دا مرسته کوو او پوټین دا شی تایید کړی دی. څلورم خبره چې زما په نظر باندې ممکنه ده چې امریکا او اسرائیل دا جنگ زر غواړي چې ختم شي او اوربند وشي. یو خدا دی چې دوی خپل په هغه دوه پلانونو کې ناکام شول. یو دی د نظام تغییرول غوښتل او دویم د ایران اتومي بټۍ د منځه وړل غوښتل. اتومي بټۍ د منځه نه دي تللي او نظام تغییر نشو او ایران نور هم قوي شو او هر ورځ د دوی کسان گرفتاره کیږي او اعدامیږي. دغه نن هم 6 تنه جاسوسان په همدان، زرند او نهاون کې نیول شوي دي او د یهودو ته هلته کار کوو د یهود جاسوسانو. او بله تاسو ګورئ چې آلمان، فرانسه دا نور ممالک هم اوس دا وایي چې باید اوربند وشي، ایران باید اوربند احترام وکړي. دا ممالک دغه اوربند ولې په غزه کې نه غوښته؟ ولې په غزه کې دغه اوربند نه غوښتل کېده؟ لپاره دی چې هلته دوی لګیا مظلوم خلک یې وهله او د ده په مقابل کې هغه ټوپک نه و، هغه اسلحه نه وه. کوم شی چې موږ اسلامي امارت ته بار بار وایو چې د خدای لپاره دغه احمقان هغه خره چې دي د هغوی دا ککرې ووهئ، هغې ووهئ. دا څوک چې وایي چې دا مباد دی د ساینس علم دا بالکل ضرورت دی. تاسو ګوره که د ایران سره دا نه وی
ایران امریکا او اسرائیل ګوندو ته کولی نشول. فلهذا دغه خبرې خپلې بدلې کوي او لاس علوم ساینسي ته واچوي. دغه علوم ساینس او تکنالوژي د ایران سره نه وای، ایران به اوس دغه آلمان او فرانسې دوی د اوربن غوښتنه نه کوله، خپل اسرائیل د اوربن غوښتنه نه کوله. ولې په غزه کې نه کوي؟ هلته برلاسي دي، هلته میزایل نشته. د غزې د خلکو حالت او د افغانستان د خلکو حالت یو دی. موږ هیڅ شی نه لرو، خبرې م غټې دي. نو د دې اساس لپاره په اسلامي امارت غږ کوو چې باید دوی دغه خلک چې دا وایي چې د ساینس مبادئ او علوم دیني خو ستا د آخرت مسله ده، هغه د ځان ته وساته. په دنیا کې تا ته الله قرآن کې وایي چې زه لاړ شه خپل قوت او طاقت دې زیات کړه چې دښمن ووهې. نو د هغې لپاره حکم د قرآن دی. ساینس بالکل د هغې نه علوم دیني نه که اوچت نه یي ټیټ نه دی، فرضیت یې. او دا ټول علماو په دې باندې اتفاق ارا دی. یو څو تنه چې په دغه ناست دي، کورذهنان ناست دي په قندهار کې، او هغوی دا وایي چې نه بس د مسجد کنج کې کېنه او الله اکبر او دا وایه او نور بس دا او دغه پرېږده، علوم ساینسي پرېږده. نو همدا علت دی چې پاکستان راځي په دا سر دی وهي او تا سره اسم نشته چې ځان نه دفاع وکړي. نو په دې اساس دا خبره لږه خواته لاړه. د دې ضرورت دی ځکه چې د ایران برتري په همدې کې ده چې علوم ساینسي باندې لاس لري. نو د تغییر د پلان ماته دا ښکاري چې اسرائیل او امریکا ممکن د فعلي جنګ نه ووځي، په یو کال 2 کالو کې دننه د ایران په نظام کې کار وکړي، او دا کار د پاکستان د لارې نه کوي. پاکستان دا تعهد ورکړی دی، یو څه پیسې اخیستې دي د ایران د نظام دننه د تضعیفولو لپاره، هلته د نیابتي جنګونو د تشویق لپاره. دا به تاسو وګورئ چې په آینده یو کال کې دا شیان به په ایران کې ورو شروع کیږي. مشیت الهي که بل څه په هغه زه څه نشم ویلی، او بل دا دی چې ایران څنګه خپل قوت دغه کړی دی، خپل نظام دا کړي او پرې نږدي چې دا نفر هلته ځای پیدا کړي په سرونه یې ووهي. دا بېله خبر ده، مګر پروګرام همدا دی چې پاکستان به هلته دا کار کوي، ایران به دننه تضعیفه کیږي او بیا به دوباره همدا اسرائیل او امریکا به په ایران باندې حمله کوي. نو دا و د وخت څو مهم ټکي چې ما تاسو سره شریک کړل. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ او دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.